अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। ए बेखबर बगोशो कि साहिब खबर शबीर ताराह बिन बाशी कहे रहबर शबीब दर मकतब हक़ाइक़ पेश अदीब इश्क़ है ए पेसर बगोश की रोज़ी पे दर शबीब गर दर सरद हवाई विसालस्त हाफिज़ा गर दर सरद विसालस्त हाफिज़ा बायत के खाक दरगाह अली बसर शबीब रोशन बोए। बुज़ुर्गवार किराम, अल्लाह पाक फरमाई दी और सूरत बकर मुबारक बेमश पारक दाएं हाथ मुबारक राख ली मंज़िल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना दाकम शख़स थे कि अल्लाह तक़र्ज़ हसन वर्गी अल्लाह द सदक़ीना ताबीर करी दी फ़क़र सर लक संगा चदा कर्ज चदी मुस्तक़रिज़ बा मुक़रिज़ वाजिबुल अदा दे चाच कर्ज द चाना गिश्त दे नु कर्ज भागता अदा कई द करई अल्लाह हुई चेता सदका जमा पलार के वर्कड़ा दागे बदल बजता तदर कोम यकीनन
لکه څرنګه چې قرض واجب الادا دی د دې صدقې بدله به تا ته درکوم دا صدقه چې ده دې صدقې ته صدقه ځکه وایي چې دا د صدق نه ده دا صدقه ورکول چې دی دا دلیل د صدق ایمان دی لیکن اون قدر کار دی چې څوک سم په خبره پوهېږي نه دی دا مال د الله په نوم باندې ورکوي دا د صدق دعوی د دو په ایمان کې چې دا انسان په دی ایمان کې صادق دی نبی علیہ السلام مبارک غزوه تبوک ته وی چې دشمن ډیر مضبوط دی سفر چې دی صحرایي دی ډیره زیاته ګرمي ده سورلۍ کمی دي عثمان صاحب مبارک راغی او نبی علیہ السلام مبارک ته زر او خان سره د کتو نو سره د زلونو نه ورکړ زر هغه زمانه کې زر او خان او بیا یې زر دیناره د سرو زرو چې نن سبا زمانه کې بس څومره مالی یو دینار 10 روپۍ دی د سپینو زرو په وزن یو د وو په وزن زر دینار رسول الله ته په جوړې کې واچولو نبی علیہ السلام داسې د لاسونه پکې واله اړو راړو دي جناب رسول الله فرمایل ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان چې دا کوم صدقه ورکړه که د دې نه وروستو دی نیک عمل نه کوي دی بخلی شوی دی داسې په اخلاص په صدقه ورکوي اخلاص پیژنې که نه دې زمانه کې چاله نحو صرف وغیره نور دي منطق او فلسفه خو درکنار کا اخلص یخلص اخلاصا دا مصدر دی د باب افعال اخلاص ستوي تسبیه العمل من طلب عوض وغرض ته دا عمل کې لله کې په دې کې څه غرض نشته څه د عوض طالب نه یې د الله پر رضا کې به دې محبوب مال ته لته ورکوي ماشاء الله مسلمانانو قربانی وکړه خو لیکن قربانۍ سره خبره ختمه نه شوه ګورې نبی علیہ السلام د جهاد راغی د حج نه به راغی د عمرې نه به راغی وی وروره موږ دا جهاد وکړو دا حج م وکړو دا عمره م وکړه اوس په خدای ته د دې پله څومره توجه کوو
د دین بمت نور زیات شي. الله فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قرض حسن دي ته وي چې مال به حلالي مستحق ته به ورکوي. دې زمانه کې صدقه چې ورکوي مدرسو ته ورکوه د حکومت په سرنمار ده. مدرسو ته ورکوه چې څومره مدرسې دي حکومت په دې ډېرې زور وکړو خو ختمولی نشي بلکې زه به یم الله به دوی ختم کړي او دا نشي ختمولی. دا به همیشه وي چې دوی څونه ختمولی مدرسې ډېرې زیاتې شو د علم مدرسې ډېرې زیاتې شو. او دا صدقه به حلاله مستحق ته ورکړي او لله بالله به ورکړي. ستا غرض به پکې بل څه نه ګورې هغه ته به څه تکلیف نه رسوي بس ته بیا ګوره. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. زمرګرو ته وایم قرآن شریف ترجمه ډېره ګرانه ده. حدیث مبارک گزاره کوي آسان دي. قرآن شریف ډېر ګران کتاب دی. دا فیضاعفه باب فمانا د باب تفعیل دا تفعیل برای کثرت ته دا ټول خبرې بایات کې کوي. دا باب مفاعله فمانا د باب تفعیل دی. ضعف یضعف تضعیفا. الله وی ز پیش او زما کار پیشا دو چند کوم به دو چند کوم به دو چند کوم به. حسب توفیق چې ستاسو کېږي دا صدقه به ته ورکوي. دا پته لازمه ده. دا پته لازمه ده. کېنه دلته کېنه مرګ اختر تیر شوی دی راځه. نو باس ما ستاسو خدمت کې عرض کوو ويضاعفه له اضعافا كثيره. ډېر چندی الله فرمایي چې یاد لره صدقه ورکوه دا مو وایه چې دا صدقه به زما مال کم کی. نه والله يقبض ويبسط. الله وی ز پچا باندې روزي تنګوما پدې کې مې امتحان دی. ويبسط کپسین سره به کپسوات سره وای او پچا باندې روزي پراخه کوي پدې کې مې امتحان دی. چې روزي پتا باندې تنگ کړه پدې کې امتحان دی چې صبر کوي که نه کوي. دلته کې پتا باندې چې روزي تنگ کړه پتا پر عین دی صبر. شاعر ویلی دی الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عاقبته احلى من العسل. دا صبر چې دی پشان د صبر دی
د شمکی ګوټ دی مصبر دی مر فی مذاقته چې سکے یې نو ترش دی ولكن عاقبته احلى من الغسل لیکن انجام د دې چې دی دا د شاتو نه زیات خوږ دی بل شاعر ویلی دی تصبر ایها العبد اللبیب لعلك بعد صبرك ما تخيب وكل الحادثات إذا تناهت يكون وراءها فرج قريب تصبر أيها العبد اللبيب صبر کوا صبر نہ کار والا صبر ست ہوئی صبر يصبروا صبرا نباب ضربنا حبس النفس على ما تكرهه دا بندول د نفس دی په هغه شی باندې چې دا نفس یې بد ګڼي دې په دې بن کا په شریعت کې صبر درې قسمه دی او درې واړه فرض عین دی لکه د جمعې د لمونځ چې فرض عین دی صبر په مصیبت چې مصیبت راغی دا من جانب اللہ دی دا فرض عین دی په دې صبر شو بل صبر علی الطاعت دی چې همیشه د پاره د خدای عبادت پکې فرض عین دی بل صبر عن المعصیت دی چې د ګناه نه به ټول عمر صبر کوي د ګناه نه به پرهیز کوي او ويبسطو پچا باندې روزي پر اخه کوي پکې امتحان دی امام غزالی په خپل کتاب امام غزالی څوک دی د شاه عبدالقادر جیلانی نه مخکې تیر دی یولس سوه کاله وشو چې دی قبر ته ورغلی دی د قبر زندگی یاده کا قبر کے سم زندگی دا غزید پر تیاریوں کا بعض کسان بپات کی گن دے خلی کی وطا خوک شے ورواچی چی دا خون خلی خوی نرو رہا دا بختم شی نیک عمل چی دے کنا غبیا خلو خوگش یو پاک انسان چا یو درې کاله پس په خوب کې ولیدو وی څنګه چل دی وی په ځلکدن چې مې کومه خوله ترخه شوې ده او سپورې لا خوږه نه ده دا مزل تا ته پروت دی خلاصېږي ته نه د دې نه څوک خلاصېدی نه شي دا دائمی مسئله د قبر دا غي د پاره تیاری وکا یو سړی وی ثابت بنانی تابعی من روات البخاری داغه قبر داسې غردېدلی یو طرف نو خلق دغه کو جوړه وي تبع د قبر لګېدلی وي یره وی لګي را دی خوا کو چې څنګه چل دی ثابت بنانی تابعی چې په سوونو صحابه لیدلی دي وی چې ګورو چې یره څه حال دی چې وی قتل او چې قبر نه تبع لري خوشبوئی شروع شو هغه قرآن شریف په جوله کې اخوتی وو د قرآن عظیم تلاوت یې کو په قبر کې
تزان برابر که خیری ته بیا ګوره وی بیا منګه هغه قبر جوړ کو غیر چا پیر کې ناستو قبر برابر کو د قبر نه بار د تلاوت आवाज راته قرآن عظیم مبارک وی او وی منګه وکتل چې دا څنګه قرآن شریف ته وی قرآن شریف د سرو زرو په پاڼو لیکل شوی ما ستاسو خدمت ته عرض کو چې دلته پتا امام غزالی مبارک می یاد کو هغه په احیاء علوم الدین دا نوم د کتاب خلق احیاء وی دا غلط دی احیاء جمع د حی دا احیاء د احیاء یحیی احیاء ان باب پال له مصدر چې غدا هغه کې ویلي دي چې الایمان نسبان نسبن په صبر و نسبن په شکر ایمان بجز دی نیم چې دی دا په صبر کې دی او نیم په شکر کې دی ولی انسان بخالی نه یا بدت زحمت بھی یا بدت راحت کا زحمت و صبر پرز دے کا راحت و شکر پرز دے یا اللہ فرمائی ثم الیہ ترجعون بیا بدی اللہ تتاسو پیش ہے دا دنیا دا زندگی تپوس پکی دا تفسیر قرطبی چی احکام القرآن متوی داغین خبر کوم چه دا آیات کل دا سورت بقر دا دویم شپاری مبارک راغی خلق پدر قسم شو یو آغا خلق شو چی یهود دی یهودو چی پا دی جب دا خبر سنگر آغلی دا یهودو وی چی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء وفی البخاری ولو کان غنیا مستقرضنا چی دا آیات نازل شو نو یهودو وی چی خدای فقیر شوی دی او منگ غنیانیو که دی غنی بی نزا منگ نقرض ولی غواری یهود بے خوندا او کافر دی آیات کے دا خبر اوکڑا او بعض مسلمانان اغوی پا مال باندے بخلو کم د دوی بارک دا وی بارک میات تے اگر د سلور میں سپارے ہو او د دوی بارک آیات تے ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة اللہ وی چکمو کسانو بخلو کو مالی ورنک زما پنومی ورنک نو دی گمان نکی چی دا خدی دل را بلکہ دا شر دی دا مال با پروز دا قیامت خامار شی او دا دوال شدقین دا دوال وقتی باونی شی او دا مال باوتوی انا مالو کا انا کنزو کا زستا ماری ما چه پا ما دی بخل کریو چه اوز دل دا خلو آزکم نتیجه دا بخل خراب دا بشو ابو عبداللہ تفسیر قرطبی کوئی چه دریم مسلمانانو صحابه ډیر لوی خلق تیر شوی دی د صحابو په شان ما د چا لیدلی نه دی اوس یې ګوره
دا یو صحابي دی ابو دحداح دا آیات اوریدو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا رسول الله مبارک ته راغی وی رسول الله خدای قرض غواړي الله خو غني دی دې باندې قرض غواړي وی او وی ښه نو خدای پیغمبر وی الله وی چې نارینه او زنانه مسلمان رسول الله ابو دحداح دوی چې خدای پاک فرمایي چې مال دې قرض راکو نو تا ته بخپل رضا درکما او بل به جنت درکما وی رسول الله دا سره وی او وی لاس راکا رسول الله ته وی لاس راکا رسول الله لاس ونیو وی د خدای پیغمبره زما دو باغونه دي مدینه منوره کې د قجور باغونه دي زه پکې ګرځېدلی یم ډېر زیات دومره دی که میوه ترې راشوکې نو هغه خلک څه ویم نه نو ته یې په لاس راشوکولی شي زه داسې ډېر ګرځېدلی یم هغه چې دی نو وی ښه زما دوه باغونه دي دواړه الله ته په قرض کې ورکومه خو په دې شرط یې ورکومه چې ما ته به خپل رضا راکوي او بل به جنت راکوي والا رسول الله ورته وایي لږ صبر وکړه اشخاصو کې فرق دی وی داسې کار دی یو باغ ځان لو بچو لو ساته یو الله له په قرض کې ورکه بس کافي دی یو هم کافي دی وی ښه وی رسول الله بیا لاس راکا وی هغه باغ چې په هغې کې 600 قجورې دي او زبردست په منونو قجورې کوي دا الله ته ما ورکو رسول الله ورته وی لاس راکه وی تعالی به الله خپل رضا او جنت درکوي دی راغی هغه باغ کې دی اوسېده بچي پکې وو زه طالبانو ته وایم دا ابو دحداح بیبي وه وی دې باغ نه روځه وی ولې وی دا مې الله ته په قرض کې ورکه ما ته به مونږ او تاسو ته به جنت او رضا راکوي راځه چې ځو ته وی جنت او رضا چې راکوي نو دا بل هم ورکه وی نه وی رسول الله وی چې بل به نه ورکوي چور ایک نبی علیہ السلام فرمایل کم من رزق رداح ودار پیاح لعبد دعداح کم من رزق رداح وی سمرا باغون دی پا جنت کے چه زبردست میوادار دی ودارن پیاح او محلاتو پراخ محلاتو قلاگانی او دغ باغون او دغ محلات د جنت لعبد دحداح دا ابو دحداح دا پر دی چې د رسول الله نه دا ټکي واورېدو وی باس زمانه خدای راضي دی بس دته ناراضي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د آیات باندې ما شروع کړه خبرې په دې کې ډېرې زیاتې دي دا خبره دار واستنه ما د تفسیر احکام القرآن چې دې زمانه کې تفسیر قرطبي وته هغه فرمایله واخر سنت پڑھی ادب کوي